د عبادت میاشته ده، د الله تعالی د قرب او د نزدېکت میاشته ده. ځکه دا درې میاشتې الله تعالی داسې راوستلې دي چې فی در فی راوستلې دي. د دې سه میاشتې څخه مخکې د رجب میاشته تېره شوه، د دې څه وروسته د روژې مبارکه میاشته را روانه ده. د دې دوو میاشتو په مابین کې الله تعالی دغه میاشته راوسته چې اوس ماوته کې روان یو. او د دې میاشتو متعلق به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېرې دعاګانې غوښتې. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله د رجب و د شعبان په میاشته کې برکت راواچوه. او بلغنا رمضان، یا الله موږ په خیر او عافیت د روژې پورې ورسوه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا غوښتنه کوله، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا تمنا وه، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا مطالبه وه چې الله تعالی موږ په خیر او عافیت سره د روژې پورې ورسوي. چې د کم شي غوښتنه پیغمبر علیه السلام کوي، چې د کم شي تمنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوي، دا ښکاره خبره ده چې هغې ډېر مبارک عمل دی، هغه ډېره مبارکه میاشت ده، هغه ډېره مبارکه زمانه ده. زه دا ویلی سم چې دا میاشته در حقیقت د روژې د میاشتې دپاره مقدمه ده. په عربیت کې یو محاوره ده، مقدمة الجیش، د لشکر مقدمه. د لشکر مقدمه دې ته ویل کېږي چې سړی کله لشکر یو طرف ته استوي نو په لشکر کې ډېر خلک وي، لیکن د هغې څه مخکې خلک یو څه سواره واستوي، هغه ځای ګوري چې لشکر دپاره دا ځای برابر دی، د اوبو ځای ګوري، خیمې ورله ودروي، دیګونه ورله باندې کړي او ټول نظام ورته جوړ کړي. د هغې څه وروسته چې بیا لشکر پر خپل منزل ورپسې ورسېږي نو لشکر ته هلته اساني. نو الله تعالی د روژې مبارکې دپاره مقدمت دغه میاشته ګرځولې ده چې دې میاشته کې سړی خپل نفس خپل ځان د عبادت سره ولد کړي. دې میاشته کې خپله زندگی سړی د کنټرول سره ولده کړي، او په دې میاشته کې خپل په مزاج او په عادت کې لږ بدلون سړی راولي. بیا په روژه کې بدلون راوستل، په روژه کې کنټرول راوستل، په روژه کې خپل ځان عبادت اماده کول دا سړي ته ډېر اسانه. نو ځکه دا میاشته دا د روژې مبارکې مقدمه ده، او دا د روژې دپاره تیاری دی، او په دې میاشته کې د روژې دپاره استقبال کول کیږي. نو په دې میاشته کې باید چې سړی د عبادت سره ځان عادت کړي. عبادت څه دی؟ عبادت زموږ او ستاسو د زندګۍ مقصد دی. زما په الله قسم چې د دنیا کې الله پیدا کړي د عبادت دپاره یې. که په کومه ورځ باندې پر دې مځکه باندې د الله تعالی عبادت ختم سي، په هغه ورځ به قیامت راشي. بس الله تعالی دغه نظام د اسمانو نظام دی، د مځکو نظام دی، د لمر نظام دی، د سپوږمۍ نظام دی، د ورځې نظام دی، د شپې نظام دی. دا ټول الله تعالی زما او ستا د اسانۍ دپاره پیدا کړي دي. لیکن ما او تا چې الله تعالی پیدا کړي د عبادت لپاره پیدا کړي. که ما او تا عبادت کوو دا نظام به چلیږي، او که په کومه ورځ باندې زما او ستا عبادت ختم سو هغه ورځ به دا نظام ټولو نسکورېږي. ځکه الله تعالی حدیث قدسی دی، پیغمبر علیه السلام را نقل کوي، الله تعالی بندگانو ته څه وایي؟ یا ابن آدم خلقتک الاشیاء کلها لاجلک، ای د آدم بچی د اسمانونو د مځکې دا نظام یې ټول ستا دپاره پیدا کړی دی. که لمر راخیږي ستا دپاره راخیږي، او که اسمان ګرځي حرکت کوي ستا دپاره کوي، او که ورځ راوړي که شپه راوړي دا ټول ستا دپاره دی. لیکن وخلقتک لاجلی، ته مې د ځان دپاره پیدا کړی. او دا به د انصاف خبره نه وي چې لمر خپله وظیفه فرضی کوي، او سپوږمۍ خپله وظیفه فرضی کوي، او ورځ و شپه خپله وظیفه فرضی کوي، لیکن ما او تا چې د کومې وظیفې دپاره پیدا سوي په هغه وظیفه کې غفلت وکړو. نو ځکه دا میاشته د عبادت دپاره ده، او عبادت زما او ستا د زندګۍ اصلي مقصد دی، او ما او تا الله تعالی پر دې مځکه پیدا کړي د عبادت دپاره یې. نو دې میاشته کې د ورځې یا د شپې په خپله زندګۍ کې قرار بدلون راوستل، د عبادت سره ورځ په ورځ ځان عادت کول، او د خپل زندګۍ د کنټرول سره ځان عادت کول، او د خپل نظم د بدلون سره د خپل زندګۍ نظم ورته بدلول، چې بیا سړی باندې یو دم روژه را ورسېږي، سړي ته په هغې کې بیا مشکلات نه وي.
خو زه دا عام طور دا وایم چې د عبادت څخه یو دوی خبرې مخکې ډېرې ضروري. یو خبره دا ضروري چې په دې میاشته کې چې سړی عبادت کوي د عبادت څخه زموږ په معاشره کې ډېره ضروري دا ده چې سړی خپله زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کړي. بس دا نورې میاشتې سترګې آزادې وي، فیسبوک یې کاتی، د فیسبوک ویډیوګانې کتلې او غلط نظرونه یې کتل او په هغې کې څه ضبط او کنټرول او احتیاط نه و. نو په دې میاشته کې د خپل ټلیفون څپه لږ کمول، په 11 میاشته کې ژبه آزاده وله چې څنګه خبرې او چې څنګه مجلسونه او چې څنګه بحثونه راتلو هغې سړي په هر شکل کولی شو. لیکن دې میاشته کې پر ژبه باندې لږ کنټرول راوستل. 11 دا نورو میاشتو کې غوږونه آزاد و چې هر څه دې اورېدل هغې دې اورېدل. لیکن دې میاشته کې په خپله زندګي کې لږ بدلون راوستل. زه تاسو ته یوه ښکاره خبره کوم چې هر څومره عبادات وکړې، نفلي عبادات، چې هر څومره صدقې وکړې، چې هر څومره تلاوتونه وکړې، چې هر څومره نفلونه وکړې، زما عقیده دا ده چې تر څو پورې سړي ګناه پرېښی نه دا شان 1000 سړي ته ګټه نه رسي. د دې عباداتو مثال داسې دی لکه سړی چې تریاق او دوا خوري، او د دې ګناه مثال داسې دی لکه سړی چې زهر خوري. تریاق او دوا هلته سړي ته ګټه کوي چې سړی زهر پرېږدي، او که ته سهار زهر خورې ماښام برته دوا خورې هغه دوا سړي ته ګټه نه کوي. نو دغه عبادات، دغه نفلیات، دغه تلاوتونه او دا نفلونه او دا عبادتونه هلته سړي ته ګټه کوي چې د سړي زندگی د ګناه څخه محفوظ وي، د سړي سترګې محفوظ وي او د سړي ژبه محفوظ وي او د سړي غوږونه محفوظ وي. موږ ته نن په زندگی کې ټوله ستړې د دې خپلو ګناهونو سره پیښه ده، د ژبې سره پیښه ده، د سترګو سره پیښه ده، د غوږو سره پیښه ده. او مولانا روم رحمت الله علیه څه وایي؟ گوشو بند، لب بند، چشم ببند. سترګې لږ کنټرول که، غوږونه کنټرول که، ژبه کنټرول که. گر نبینی نور حق بر من بخند. که دې د الله نور په خپلو سترګو نه ولیدی، مولانا روم رحمت الله علیه وایي راسه پر ما وخانده. لکه زموږ اصطلاح کې وایي که د دا خبره نه سو پر ځای راسه بیا ما در دې ګریوان ونسه. چې سړی د خپلو سترګو حفاظت وکړي، د خپلې ژبې حفاظت وکړي، د خپلو غوږو او د بدن د اندامو حفاظت وکړي، بیا د الله تعالی نور په خپله سړی لیدلی شي، د الله قرب او نزدېکت په خپله سړي ته رسېدلی شي. نو ځکه زه دا وایم چې د نفلي عباداتو څخه په دې میاشته کې پکار دا دی چې سړی خپله زندگی د ګناهو څخه راوګرځوي، په خپله زندگی کې لږ کنټرول راولي، پر خپلو اندامو باندې لږ کنټرول راولي او په خپلو مجلسو کې لږ کمی راولي او یکوازي زندگی، په عبادت کې زندگی، په ګوشه نشینی کې زندگی او د الله تعالی ته په نزدېکت کې زندگی، دا د 20 سلسله روانه کی. بیا چې پر سړي باندې یو دم د روژې مبارکه میاشت راسي بیا به د سړي په زندگی کې مشکل نه وي. یوه خبره دا د عبادت څخه مخکې ضروري ده. دویمه خبره دا ده چې دې میاشته کې پکار دا دی سړی د بندگانو د حقوقو خیال وساتي. ګوره دین موږ بار بار دا وایي دین دا 5 شعبې دي. که دا 5 سره په سړي کې یې سړی دینداره دی، صرف په لمانځه سړی نه دینداره کېږي، صرف په روژه باندې سړی نه دینداره کېږي، صرف په ښه عقیده باندې سړی نه دینداره کېږي. دین 5 شعبې دي: عقاید، عبادات، معاملات، معاشرت او اخلاق. بس عقیده به د مسلمان ساتي، عبادت به کوي، معاملات او راکړه ورکړه، سودا او لین و دین به د مسلمانی، او معاشرت په کلی کې ژوند د قریبانو د همسایګانو سره به د مسلمانی، او د عامو انسانانو سره په اخلاقو کې ژوند کول، دا به ټوله د مسلمانی. بیا سړی کامل په اسلام کې داخل بلل کېږي. نن زموږ په معاشره کې یو قسم ناپوهي ده. ډېر دینداره خلک هغوی ټوله ورځ لمنځونه کوي، هغوی ټوله ورځ عبادتونه کوي، هغوی دا عقیده چې دا فکر چې زما ښه عقیده ده، لیکن هغوی غریب د معاملاتو هېڅ خیال نه ساتي. نه په روا باندې پوهېږي، نه په ناروا باندې پوهېږي، نه په بیه باطله باندې پوهېږي، نه په بیه فاسده باندې پوهېږي. او چې کله په معاملاتو کې سړی بې احتیاط وي، د سړي لمونځ او د سړي عقیده سړي ته ډېره ګټه نه کوي. ډېر ځله خلک لمونځونه هم کوي او د شپې تهجدونه کوي،
او تهجد مانځه راپورته کیږي او ځان دیندار بولي او ګرد ورځ په تسبیحات عمر باندې تیر سي، لیکن دغه غریب معاشرت خراب، په کلی کې د همسایه سره بیکاره ژوند، په کور کې د انسانانو سره بیکاره ژوند، او په کلی کې د قریبانو سره، په قرابت کې د قریبانو سره بیکاره ژوند. د غلمون سړی ته ګټه نه کوي، نه د غلمون سړی خلاصي. او ډېر ځله سړی عبادت دا کوي لیکن دغه غریب اخلاق تباہي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه مابین کې ناس دی، یو صحابي رااله مخامخ ورته ورته دی، یا رسول الله مد دین، دین څه ته وایي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الدین الاخلاق، اخلاق حسنه، ښه اخلاق کوه، دا دین دی. هغه صحابي د امتحان د پاره دی خواته رااله، دی څنګه ته ورته ودرېدی، بیا پوښتنه وکړه یا رسول الله مد دین، دین څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام بیا ورته الخلق الحسن، ښه اخلاق. بیا د دې بل طرف رااله، دی طرف ته ورته ودرېد، یا رسول الله مد دین، دین څه ته وایي؟ پیغمبر بیا ورته اخلاق حسنه. آخر هغه سړی ولاړی د شاس ورته ودرېد، یا رسول الله مد دین، دین څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام ورته سړی ته به کله په خبره سر خلاصوي، زه دا درته وایم دین اخلاق دی، دین اخلاق دی، دین اخلاق دی. پیغمبر ورته بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه الله راستولی د دې دپاره یم چې د خلق په اخلاقو باندې پوه کړم. ما زه کله کله دا وایم پر عبادت باندې، پر دې شانو باندې د جنت وعده سته لیکن ضمانت نسته. که د جنت ضمانت پیغمبر چاته ورکړی دی، هغه پر اخلاق حسنه ورکړی دی. انا زعیم ببیت فی ربض الجنه، پیغمبر وایي زه ذمهوار یم د هغه چا دپاره چې کور به الله تعالی په جنت کې ورکوي، لمن کان اخلاقه الحسن، چې کوم چا په معاشره کې په ښو اخلاقو کې زندگی تیره کړه. چې یو سړی هر څومره عبادت کوي پر هغې پیغمبر ذمهواري نه دا اخیستی، چې سړی هر څومره خیراتونه او صدقې کوي پر هغې ذمهواري نشته، چې سړی هر څومره د دین اعمال کوي پر هغې ذمهواري نشته. پیغمبر که د دین ذمهواري اخیستې ده، پر ښو اخلاقو باندې اخیستې ده. نو زه دا وایم یوه خبره په دې میاشته کې خپله زندگی په ضبط او په کنټرول کې د خپلې زندګۍ حفاظت د ګناهو څخه کرار روانول. او دویمه خبره دا د په دې میاشته کې د حقوق العباد خیال ساتل، د خپلو اخلاقو فکر کول، د خپل معاشرت فکر کول، د خپلو معاملاتو فکر کول، چې روژه را روانه ده، زما روژه مات په کومه نفقه دی، زما پیشلمی په کومه نفقه دی. که د سړي روژه ماتو پیشلمی پر حلاله نفقه وي نو بیا خو روژه سړي ته ګټه کوي، او که د سړي سهار هم پیشلمی هم پر حرامه باندې او روژه مات هم پر حرامه باندې، هغه روژه پر سړي باندې خاندي. چې دې ته وګوره ستا روژه مات پر کومه نفقه وسو، ستا پیشلمی پر کومه نفقه وسو، دا په مابین کې خوله بندول او نه خوړل، خوراک نه کول او دا د روژې فکر او نیت کول، دا سړي ته ډېره ګټه نه رسوي. نو دویمه خبره دا کول چې سړی د خپلو د دین د ټولو شعبو فکر وکړي. زه کله کله وایم چې دا میاشته خدا د عبادت لپاره، تاسو ګورئ زموږ څه مخکې فرشتو هم عبادت کوئ، فرشتو داسې عبادت کوئ چې کله الله زندگی ورکړې وه د اولې ورځ څخه تر مرګه پورې به دا په حالت د قیام کې وه، بعضې به په رکوع کې وي، بعضې به په سجدې کې وي، بعضې به داسې. فرشتو په ټوله زندگی کې د سترګې د رف قدر د عبادت څخه مخالفت نسو کولی، لیکن الله تعالی ته د فرشتو عبادت خو نه ورکوئ. الله تعالی داسې ویل انی جاعل فی الارض خلیفه، زه د عبادت لپاره انسان پیدا کوم، د انسان عبادت الله تعالی ته خوند ورکوي. د فرشتو عبادت ولې الله ته خوند نه ورکوي؟ د فرشتو عبادت داسې و چې پر فرشتو یې وزره تکلیف نه راوستی. د فرشتو عبادت داسې و لکه زموږ سا وهل، او زه چې سا وهم دا زما ضرورت دی، بغیر د ساز زندگی نظم کولی. فرشتو هم بل د هر کم عبادت کوي. فرشتو خوراک ته ضرورت نه درلودی چې د لوږې مقابله یې کړې وی، فرشتو خوب ته ضرورت نه درلودی چې د بدخوابۍ مقابله یې کړې وی، او فرشتو آرام و راحت ته ضرورت نه درلودی چې د سختۍ مقابله یې کړې وی، او فرشتو نفسانی خواهشات نه درلودل، د فرشتو په مزاج کې شهوت نو، د فرشتو په مزاج کې د عبادت مخالفت نو، بس فرشتې په خپل مزاج عبادت کوي. نو د فرشتو عبادت د الله خوښ هم نه دی، او د فرشتو عبادت باندې الله تعالی فرشتو ته جنت هم نه ورکوي. اوس کمال خدا دی چې سړی وږی کیږي او خپل الوجه د الله د دین او د عبادت په خاطر برداشت کی. کمال په دې عبادت کې دی چې سړی تږی کیږي هم
او د سړی د شهوت تقاضا همي د سړی د نفسیات غوښتنه همي لیکن دا غي باوجود سړی د الله د دین په خاطر دا ټول تقاضاوي برداشت کوي دغه عبادت الله تعالی ته خوند ورکوي او د دې عبادت په بدله کې الله دې بنده ته جنت ورکوي موږ خو هغه عبادت کو قرآن سوی تتجافا جنوبهم عن المضاجع یخراسی د شپې یخ ده او ګرمه بستره ده او چې سړی سترګې رارونې کې یو طرف ته د 2 رکعات المانځه اراده وسي چې یاره 2 رکعاته د تهجد مونځ مې کړی وی او بل طرف ته د دې بسترې سه ولاړېدل او دې یخ ته ځان ورکول او بدخوابي ته ځان ورکول او ګرمه بستره پرېښول او د الله د رضا په خاطر پر مسله باندې درېدل دغه عبادت الله تعالی خوښ دی تتجافا جنوبهم عن المضاجع اغه خلق صحابه چې هغه بخپل اړخونه د بسترو سره جلا کېدل او لاړېدل و يدعون ربهم خوفا وطمعا بیا به عبادت کاوه ولی به کاوه ځکه د الله سره ډېر بیریدل ولی به کاوه وطمعا د الله و جنت ته ډېر امید دغه عبادت الله تعالی ته خوند ورکوي چې سړی په مابین د بیري او د تمې کې د الله تعالی سبب بیریږي هم چې نه معلوم زما عبادت و قبولی که بنی زموږ د بزرګانو په باره کې راځي امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي چې ټوله شپه به در سهاره پورې عبادت کوئ لیکن سهار به پر دې رنګ باندې داسې اثار پراتو لکه سړی چې ټوله شپه په ګناه کې تېره کړي او سهار به در سترګو اوښکې تویېدلې دا به ویل یا ربي ما عبدناک حق عبادتک یا الله چې ستا څنګه حق و هغې عبادت خو موږ نه وکړې وما عرفناک حق معرفتک یا الله چې ستا د شانه سره کوم معرفت لایق و مناسب و هغسې معرفت خو زموږ په نصیب نه سو زه دا وایم عبادت 2 قسمه دی یو هغه عبادت دی چې د هغې کول ضروري دي لکه فرض لکه واجب لکه بعض سنن دویم هغه عبادت دی چې د هغې کول ضروري نه دي کې وکې پر هغې باندې الله تعالی ثواب درکوي کې نه وکې پر هغې نه کولو باندې ګناه نشته د هغې مثال داسې دی لکه دا زموږ نفلیات او نوافل اوس دغه نفلیات او نوافل دا به موږ او تاسو کوو او دا میاشتې دي د نفلي عبادات ولې به کوو ځکه د دې د کولو څخه بغیر د انسان په مزاج کې استعداد نه راځي او چې کله انسان استعداد نه لري هغه انسان د شیطان مقابله نشي کولی لکه ګوره یو سړی چې ناجوړی نو ډاکټر له چې ورسې وایي یاره د دې قوت مدافعه ډېره کمزورې ده دی د مریضیو مقابله نشي کولی کله وایي یاره دا د ځوانۍ په حالت کې د قوت مدافعه ډېره مضبوطه ده مریضي پر ده ډېر زور نشي کولی نو چې کم څوک نفلیات ډېر کوي هغې کې د شیطان په مقابل کې قوت مدافعه ډېره مضبوطه وي هغې بیا شیطان په اسانه په دوکه کې نشي راوستلی او چې د کم چا په زندگی کې نفلیات نه وي د هغې هغه قوت مدافعه ډېره کمزورې او چې کله ډېره کمزورې شیطان چې معمولي وسوسه ور واچوله دی غریب یې په ګناه کې اخته سي حضرت علامه عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې فرضیات دا د الله د عظمت حق دی الله ډېر عظیم ذات دی ما او تا ته وجود را کړی دی ما او تا ته زندگی را کړې ده زما او ستا د زندگی د نعمتو ډکه ده د الله د عظمت حق دا دی چې الله کم شی را باندې کښېښوي هغه به کوو نو فرضیات چې کوو فرضیات د الله تعالی د عظمت حق دی لیکن نفلیات چې کوو دا د الله تعالی د محبت حق دی ګوره یو شی څوک دی هغې پر تا باندې یو ذمهواري کښېږدي چې دا ذمهواري به ادا کوې دا ذمهواري د هغې هغه قانوني حق دی چې ته به ادا کوې کله کله ستا د هغې سره ډېر محبت دي او زړه دې دا غواړي چې زه هغې ته ځان ورنږدې کړم او زړه دې دا غواړي چې د هغې نیت پر ځان باندې ښه کړم د هغې د محبت په خاطر سړی کله در خپل فرضي ذمهواري یو څه نوره اضافه ورسره کوي نو فرضیات دا به هم کوو ځکه دا زموږ ذمهواري ده الله تعالی را باندې ایښې ده او نفلیات به هم په خپل زندگی کې راولو نفلی عبادات وکړو او قرآنی تلاوتونه وکړو او صدقې وکړو او دا د الله تعالی د محبت حق دی چې د دې په خاطر موږ خپل رب ته ډېر ورنږدې سو یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د الله قول دی وی الله تعالی وایي کله یو بنده زما په دومره نفلیات کوي نفلی عبادتونه اخر ما ته دومره رانږدې سي زه د ده سترګې سم زه د ده غوږونه سم زه د ده لاسونه او پښې سم څه معنا
یعنی دی چې په سترګو باندې څه ته ګوري دستي زه و مخ ته ورته درېږم چې په دې کې خو به زما رب نه ناراضه کېږي. دی چې په غوږو باندې څه اوري دستي زه ورته حاضر سم، دی د غوږو باندې هغه شی بیا اوري چې زه نه په ناراضه کېږم. او دی په لاسو پښو باندې بیا داسې عمل کوي چې د هغې په خاطر باندې زه راضي یم، زما ناراضګي بیا دی نه قبلوي. سړی چې الله ته ډېر ورنږدې سي خلکو، د الله تعالی سره چې سړی ډېر نږدې سي بیا د هر شي ته چې سړی ګوري د الله تعالی وجود دستي ورښکاره کېږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسله دا ده که د یو سړي ټوله زندگی په غره کې تېره کړي، نه بل سړی وویني، نه د یو چا خبره واوري، نه د یو چا دین او معلومات ورته راورسېږي، لا پر هغه سړي باندې د الله پر ذات باندې ایمان راوړل فرض او واجب دی. هغه وایي تاسو ګوره هغه سړي ته خدای عقل ورکړی دی، البعرة تدل علی البعیر، دلته چې پچه پرته ده دا پر دې دلالت کوي چې دلته پسه تېر سوی دی. وذات الاقدام تدل علی المسیر، دلته چې قدم لګېدلی دی دا دې څه دا معلومېږي چې دلته سړی تېر سوی دی. وهذه السماء ذات ابراج، دا اسمان ډېر برجونه لري، والارض ذات فجاج، دا مځکې ډېرې درې لري. کیف لا تدل علی العلیم الخبیر، دا به د الله پر ذات څنګه دلالت نه کوي؟ نو پچه بغیر د پسه څه نه کېږي، قدم بغیر د انسان د تېرېدو څه نه کېږي، دا اسمانونو مځکې د یو خالق د مالک بغیر څنګه چلیږي؟ نو ځکه په دې خپل عقل به دا ورباندې ضروري ده، فرض ده چې دی الله پیژني. چې کم چا د الله سره ډېر تعلق پیدا سي خلکو هغې ته بیا په هر شي کې الله ور معلومېږي. اسمان ته چې وګورې دي کې الله معلومېږي، ځکه اسمان بغیر د دومره غټ بام دومره غټ چھت بغیر د تنبیه څنګه ولاړ دی. ومځکه ته چې وګورې، لمر ته چې وګورې، سپوږمۍ ته وګورې، په دې کې په هر شي کې د الله تعالی ذات ور معلومېږي. او ډېر ځله سړی دې حد ته ورسېږي چې بیا د الله د ذاته بغیر بل شی نه ور معلومېږي. منصور حلاج دې ته صوفیه کرام وحدت الوجود ویل کېږي چې بیا الله تعالی د الله د وجوده بغیر سړي ته بل شی نه ور معلومېږي. منصور حلاج هغه چې کله په صوفیانه زندگی کې ډېر ولاړی اخر چې بیا اسمان ته وکتل لهذا حق دا خدای دی، چې لمر ته به وکتل لهذا الحق دا خدای دی، چې سپوږمۍ ته به وکتل دا خدای دی، چې مځکې ته به وکتل دا خدای دی، اخر چې ځان وکتو که دربارول انا الحق زم خدای. علماو دستي فتوا ور باندې وکړه چې د دې سړي مرتد سو ځکه دې د خدایي دعوه وکړه، چونکې د وخت بادشاه راونیوی او هغې سنګسار ته ودراوی چې د ډبرو کم کاڼی ور باندې مښتی چې د وینې کم څاڅکی غورځېدی هغه د وینې څاڅکي هم دا نارې ولې انا الحق زه خدای. د په دې حالت کې د حضرت جنید بغدادي څخه ګیله وکړه چې حضرت ته خو زما په حقیقت باندې پوهې چې ما د خدای د وجوده څه انکار نه دی کړی، زه د وحدت الوجود مسلې ته رسېدلی یم، ما ته د الله د ذاته بغیر بل سره معلومېږي نه. هغه ورته ویل ما ته هم دا معلومه ده، لیکن زموږ پر ذمه الله تعالی د دین حفاظت ګرځولی دی. که نن موږ تا ته ازادي درکو سبا به بل سړی وایي زه هم وحدت الوجود ته ورسېدم، هغه به هم د خدایي دعوه کوي، سبا به بل سړی هم د خدایي دعوې کوي، بیا به بل. زموږ پر ذمه د دین حفاظت یې پای کې که ته قتلېږې که هر څه کېږي د دین حفاظت زموږ ذمواري ده. نو ځکه دا میاشتې د عبادت دی. یوه آخره خبره کومه چې دا میاشتې د خپل مرګ د یادېدو میاشتې دي. مرګ په دنیا کې یو داسې حقیقت دی چې د هغې د راتللو څه در اوسه چا انکار نه دی کړی، د هغې په راتللو کې در اوسه چا شک و شبه نه ده کړې. د آدم علیه السلام څه ونیسئ تر دې اوسه پورې ډېرې ډلې رالې، ډېرې فکرونه پیدا سو، ډېر مذهبونه پیدا سو او ډېر خلکو ډېرې مختلفې عقیدې او نظریې پیش کړې، لیکن در اوسه داسې سړی نه دی پیش شوی چې مرګ نسته. هر سړی په دې باندې اقرار کوي چې سړی دنیا ته رالی یو ورځ به ځي. او دویمه د دنیا اتفاقی خبره دا ده چې د مرګ وخت نه دی معلوم، چې سبا به یې بل سبا به یې د روژې پورې به ورسېږو او که به نه ورسېږو، روژه به زموږ په نصیب وي او که به نه وي. ځکه پیغمبر علیه السلام کم من مقبل یوم، ډېر خلک د نن لمر انتظار لري، لا یکملهو چې لمر لویږي دی در خاورو لاندې.
وکم من مستقبل غد لا یدرکو ډیر خلک د سبا لمر راختو انتظار لري چې لمر راخیږي دی غریب در خاورو لاندې نو د مرګ فکر کول د مرګ تیاری کول او د مرګ سوچ کول او د خپل قبر توره کنده یادول د اوس سره خاموشي شروع کول د ډیرو مجلسو ځان په دې فکر چې ورځ ماته د قبر خاموشي ګوري د اوس سره زندگی د مجلسو سره تنها کول یوازیواله کول په دې نیت باندې چې ورځ د قبر یوازیواله ډیره وړه زندگی ماته ګوري او د مرګ یاد د انسان د پاره ډیر لوی فضیلت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من احب الله لقاءه چې کم چاته د الله تعالی ملاقات خوند ورکي ځکه مرګ د الله تعالی ملاقات دی احب الله لقاءه الله ته دغه ملاقات ته خوشاله چې کم بندا د خپل مرګ فکر لري او په مرګ کې د الله د ملاقات فکر لري او د خپل آخرت او د حساب او د کتاب فکر لري نو الله تعالی تم دغه بنده ملاقات ډیر خوند ورکي صحابه باندې چې بکله مرګ راتله څومره به خوشاله او دا اشعار به ویل ولغدن نلقي احبا سبا خو به د خپل دوستانو سره ملاقاتي محمدن وحزبا د محمد او د محمد د ډلې سره به زموږ ملاقات وي نو د مرګ فکر کول امام غزالی رحمه الله د دې ډیره ښه طریقه لیکلې ده زما عقیده دا ده که یو سړی دغه طریقه صرف 40 ورځې عملي کړي 40 ورځې همت وکړي محنت وکړي صرف یوه طریقه عملي کړي بیا تاسو د هغې زندګي وګورئ د هغې زندګي د مرګ په یاد کې راځي او چې د کم چا په زندګي کې د مرګ یاد رالی د هغې زندګي د ګناهونو څخه خلاصېږي نن چې موږ څومره جرمونه کوو نن چې څومره ګناهونه کوو نن چې څومره ظلمونه کوو د هغو ټولو بنیاد دا دی چې د چا په دماغ کې مرګ نشته د چا په دماغ کې د قبر توره کنده نشته د چا په دماغ کې د الله حضور ته پیښېدل نشته د الله په حضور کې د خپلو خبرو جواب ورکول دا شی د انسان په دماغ کې نه بیا خو انسان لیوه هم دی انسان درنده هم دی انسان ظالم هم دی انسان متکبر هم دی امام غزالی رحمه الله ډیره ښه خبره لیکلې تاسو یې لږ په توجه واورئ د آخري خبره درته کوم امام غزالی رحمه الله وایي چې سهار د لمونځ وکړئ د لمانځه څخه وروسته د خپل نفس سره معاهده وکړه چې نفسه په نن ورځ کې به ته ګناه نه کوې سترګو تی به ګناه نه کوئ ژبې ته به ګناه نه کوئ غوږو ته به ګناه نه کوئ لاسو پښو ته دا ووایه چې ګناه به نه کوئ دا ټول د نفس خادمان دي چې نفس د ګناه سره وګرځېد دي په خپله د ګناه سره ګرځي ورته نفسه ګناه به نن نه کوئ در مازدیګره به زندګي بې ګناه تېروئ او د هغې څه وروسته ورته ووایه که چیرې در مازدیګره پورې ستا سره ګناه وسوله نو زه به ماښام و تا ته د دې ګناه سزا در کوم دې خپل نفس ته ووایه دې ته وایي معاهده د نفس سره معاهده وکړه زما اوس ته لکه دوه کسان چې معاهده سره کوي نفسه نن ورځ به بغیر د ګناه تېروې نه به درواغ وایه نه به خیانت کوي نه به دوکه کوي نه به بدنظري کوي او نه به مسلمان ته تکلیف ورکوي نه به د چا سره ظلم کوي نه به چا ته بده وینا کوي بس نفس ته وایه چې زما او ستا په مابین کې دغه معاهده ده او که دې په دغه معاهده کې نن زما سره غلطي وکړه زه به ماښام تا ته سزا هم در کوم نو دې ته ویل کېږي د تصوف په اصطلاح کې مشارطه پر نفس باندې شرط کښېږده دا اول عمل د معاهده سهار وسوه په 10 منټو په 15 منټو کې وسوله بس حضرت علامه عبدالحی لږ خبره نوره زیاته کړې ده هغه وایي د هغې څه وروسته بره دعا وکړه یا الله ما خو نن د نفس سره معاهده کړې ده چې زه به خپل نفس نن د ګناه سره ګرځوم لیکن د ګناه سره ګرځېدل ستا د فضله بغیر نه کېږي یا الله ما ته توفیق راکړه چې زه نن د خپل نفس د ګناه څخه کنټرول کړم ځکه د معاهدې څخه وروسته دستي دعا هم ورپسې وغواړه اول عمل اوس سهار چې کله ولاړې خپلې دوکاندارۍ له ولاړې تجارت له ولاړې خپلې نوکرۍ له ولاړې هر عمل باندې چې ستا زندګي تېرېږي هغه عمل له ورلې په دې هر عمل کې د سهاره څخه خپله نګراني شروع کړه چې ته د ژبه چې کومه خبره کوي نګراني یې کوه چې په دې کې خو به الله نه ناراضه کېږي چې سترګه پر ټلیفون باندې لګېږي چې پر دای شي خو به نه لګېږي چې الله ناراضه کېږي
چې غوږ څه اورېدی شیخ به نه لاس چې څه کوي پښې چې څه کوي تر مازدیګره پورې به ته د خپل نفس د خپلو اندامو د خپل ژوند د هر عمل نګراني کوي دې ته وایي مراقبه. نو سهار سوی معاهده ده او دا ټول ورځ روانه مراقبه ده. مراقبه معنی نگرانی. دو عمل اوس ماښام چې کله رالی کور ته پر بستره باندې پریوتې دریم عمل محاسبه وکړه د ځانه سره د ځانه سره د ټولې ورځې حساب وکړه چې زه سهار چیرې ولاړم ما سهار د چا سره مجلس وکړ ما سهار په سترګو کم شی وکاته ما سهار په غوږو کم مجلس واورېدی ما خو به نن دوکه نه یې کړې ما خو به نن خیانت نه یې کړی ما خو به نن درواغ نه یې ویلي در ماښامه پورې چې دې څومره زندګي د ورځې تېره کړې وه د هغې ټولې زندګۍ خلاصه په ذهن کې دستي راوګرځوه. که چیرې دغه ورځ تا د ګناه څخه فارغه تېره کړې وه دستي د الله حمد ووایه اللهم لك الحمد ولك الشکر. یا الله تعالی دی حمد تعالی دی شکر. حضرت خواجه ابوالحسن خرقانی لیکلی دی چې د کم چا یوه ورځ بې ګناه تېره سي هغه ورځ دې داسې بولي لکه د محمد رسول الله په ملګرتیا کې شي تېره کړه او چې د سړي یوه ورځ د محمد رسول الله په ملګرتیا کې تېره سي زما عقیده ده د هغه یوه ورځ د جنت ضمانت الله تعالی جنت لوي. نو که چیرې ګناه نه وه سوې ماښام تا خپل سوچ فکر وکړې نو خو د الله حمد ادا که او که ګناه در څه سوې وله نو د ټولو څه مخکې اولنی توبه وکړه. توبه معنا پښیماني. پیغمبر علیه السلام وایي التوبة الندم. توبه پښیماني ده دستي په دې زړه کې پښیمانه څه ده الله تو یا الله بیا نه کوم بس نن غلطي راسه وسو او دویم د دې توبې څه وروسته پر دې نفس باندې لږ سزا کښېږده ورته نفس اوس به ولاړېږې او دس به کوې او 8 رکعات لمونځ نفلي به کوې ځکه نن تا په دې معاهده کې زما سره مخالفت کړی دی د هغې زه نن تا ته سزا درکوم ځکه قرآن دا دی ان الحسنات یذهبن السیئات چې د سړي څه ګناه وسي چې وروسته ښه عمل پسې وکړي هغه ګناه الله تعالی د هغه ښه عمل په ذریعه ختموي. خو لیکن زه یوه خبره کوم چې سزا چې نفس ته ورکوي دا به معتدله ورکوي دومره درنه سزا به هم نه ورباندې ږدي چې نفس ته به نو در ساره نه بېدېږي او دومره سپکه به هم نه ورباندې ږدي چې هغې ته په هغې کې ډېره اساني هېڅ مشقت نه وي درمیانه سزا چې پر نفس باندې لږ بوج او دغه عمل دا د یوې ورځې کار نه دی. په اوله ورځ سړی چې منزل ته ورسېږي د سړي په دماغ کې تکبر پیدا کېږي چې یاره زه خو ډېر بزرګ شوم ما اوس نفس قابو کړی دی زما څه ګناه نه کېږي نه یوه ورځ به ته غالبه یوه ورځ به نفس غالبه یوه ورځ به ته غالبه یوه ورځ به نفس غالبه. زه په شرط تاسو ته وایم تاسو 40 ورځې دغه عمل وکړئ 40 ورځې صرف یوه 40 یې وکړه. هر سهار معاهده کوه د ورځې مراقبه کوه ماخستن چې پرېوځې محاسبه کوه که چیرې ګناه نه وه درڅه سوې د الله حمد و شکر ادا کوه او که ګناه درڅه سوې وه توبه کاږه نفس ته سزا ورکوه ته یې 40 ورځې مسلسل وکړه چې ستا مزاج کې د ګناه څخه څنګه پرهیز نه راځي ستا زندگی د ګناه څخه څنګه نه محفوظه کېږي او ستا د نفس څخه دستي د ګناه هغه فکر د ګناه هغه سوچ د ګناه هغه محبت په خپله ختمېږي. نو ځکه دا هغه مبارکې شپې دي چې په دې شپو کې په کار دا دی چې اولنی عمل موږ دا وکړو چې خپله زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کړو. دویم عمل دا وکړو چې موږ دا د روژې دپاره مقدمه وګرځو چې د بندګانو په حقوقو کې موږ کمی ونه کړو او دریم عمل دا ورځې د مرګ دپاره د یاد دپاره دی او مرګ زموږ یو منزل دی او آخرت زموږ منزل دی. دغه منازل او د دې دپاره یو توشه برابرول د دې دپاره یو تحفه برابرول او د دې دپاره یو صدقه برابرول چې بیا په دې منازلو کې موږ ته اساني او په هغه منازلو کې موږ ته مشکل نه وي. زه دا درته وایم خلکو په غفلت کې مه راځئ. زندګي ډېره بې باوره ده زندگی ډیره وهمي ده زندگی ډیره ژر ختمېدونکې ده. زما د خدای په ذات قسمې که په ځان پوه لاسئ چې څنګه در تېر سو نو ځکه دغه شپې چې الله تعالی موږ ته راکړي دي دا شپې د دې دپاره دي چې د خپلې زندګۍ د را روانو منازلو فکر وکړه
دا د برکت شپې دي، دا د خیر شپې دي. د دې د عبادت او د خیر او برکت څخه چې څوک بې نصیبه وي الله تعالی هغه بې نصیبه لیکلی. ځکه دا د شعبان مبارک میاشت ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دومره عبادت کوي. حضرت عایشه وایي د روژې سما سوا په نورو میاشتو کې ما د پیغمبر دومره عبادت نه لیدی لکه د چې به د شعبان په میاشت کې کوي. نو الله تعالی دې دغه شپې زموږ او ستاسو دپاره مبارکې وګرځوي. الله تعالی دې د روژې د تیاری توفیق راکړي. الله دې مې په خیر او عافیت د روژې در میاشتې پورې ورسوي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ دغه محفل خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. خدای که به زموږ څه کمزوري کېږي خدای موږ ته مغفرت او معافي نصیب کړه. خدای زموږ زندگی د ګناهونو څخه وساته. خدای زموږ زندگی کې د حقوق العبادو د ادا کولو توفیق راکړه. خدای زموږ زندگی کې د مرګ یاد زموږ په دماغو کې کښېنوه. خدای د قبر یاد، د قبر د تورې کندې یاد، ستا و حضور ته پیښېدل، ستا و حضور ته حساب و کتاب پیښول، خدای دا ټولې خبرې زموږ په فکر و دماغ کې راوله. خدای د روژې میاشتې ته مې په خیر و عافیت ور ورسوه. خدای د روژې د میاشتې چې کوم حقوق دي د هغې د ادا کولو توفیق را نصیب کا. چې څومره دې کلي کې یا په دې حاضره مجمع کې بیماران الله شفا ورکا. چې په دې کلي یا دې حاضره مجمع کې څوک مشکلات او پریشانی لري خدای ته مشکلات او پریشانی ور آسانه کا. چې څوک ضرورتونه او حاجتونه لري خدای ته د غیبی خزانو سفره کا. چې څوک د قرضونو در بوج لاندې خدای قرضونه ور ادا کا. چې څوک غربت او مسکنت سره مخامخ خدای رزق ور پراخ کا. پر رزق کې برکت راولا. خدای د اسمانه سي رزقونه را شوکا. خدای درس داسې لارې ورته برابرې کړي چې د دوی امو تمنئ. د مجاهدینو جهادونه قبول کا. د مبلغینو تبلیغونه قبول کا. د علماو محنتونه قبول کا. د صوفیانو مجاهدی قبول کا. خدای زموږ مور و پلارو قریبان چې په قبرو کې دي خدای قبرونه ور جنتونه کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله